الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو ملګرو، په دې هیله او امید یم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او خوشحال ورځ مو پیل کړې وي. ګرانو ملګرو، ډېری دوستانو غوښتنه کړې وه چې موږ ته یوه اسانه طریقه وښایه تر څو د فیسبوک ویډیوګانې په اسانۍ سره موبایل ته ډاونلوډ کړو. درنو دوستانو، نن مو تاسو ته په دې ویډیو کې یوه ډېره مهمه او اسانه طریقه ښودلې ده چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک ویډیو په اسانۍ سره موبایل ګیلري ته ډاونلوډ کړو. دې لپاره چې په هر څه باندې پوه شئ، دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او نور ملګرو سره یې شریکه کړئ. راځو په ویډیو باندې پیل کوو. ملګرو، د هر څه نه مخکې تاسې یو اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دې لپاره تاسې راشئ خپل پلی سټور ته. پلی سټور کې پاس سرچ ته راشئ. په سرچ کې ورته ولیکئ ریل ایچ ډي ویډیو ډاونلوډر، دا به ولیکئ. کله مې چې دا ولیکل نو دا دوهم اپلیکیشن دا سر کې چې څلور یا فول کړي 4K، دغه به څنګه وي، دغه به کلیک وکړئ. کله مې چې کلیک وکړو دا به څنګه کوي، په خپل موبایل کې تاسې انسټال کړئ. ما مخکې د انسټال کړی دی، نو دې وجې زه دا څنګه کوم اوپن کوم، ځکه چې ما مخکې انسټال کړی دی. تاسې دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله مې چې په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړ نو راشئ اوس فیسبوک ته. د فیسبوک هره ویډیو چې تاسې غواړئ ډاونلوډ یې کړئ، په اسانۍ سره یې اوس تاسې کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ او په ډېر کم وخت کې. مثال زه یو راځم، اوس تاسې هره ویډیو چې غواړئ ډاونلوډ یې کړئ. مثال زه یوه ویډیو سره ښلم، کومه ویډیو ډاونلوډ کړم. دا ویډیو د مثال کله چې دې ویډیو ته راغلی پاس خط، کله مې چې دا ویډیو وویلله پاس دا درې نښانه درې ټکي چې دي په دې باندې به کلیک وکړئ. دا پاس چې ښکاري په دې باندې به څنګه کوي، کلیک وکړئ. زه درته وښیم ملګرو، په دې به کلیک وکړئ. دا په دې باندې په دې به کلیک وکړئ. کله چې مې کلیک وکړ په دې درې ټکو باندې اعلان د اخري نه دوهم اپشن کاپي لینک، په دې ځای به کلیک وکړئ. کاپي لینک دا به وایي. کله مې چې دا لینک کاپي کړ نو راشئ هغه اپلیکیشن چې تاسې ډاونلوډ کړی دی، لکه دا ما ډاونلوډ کړی دی، اوس دا اپلیکیشن راخلاص کړئ. کله مې چې راخلاص کړ ملګرو، دا مې چې کله راخلاص کړ دا اپلیکیشن، اعلانات بند کړئ. اعلان د اخري اپشن وایي آل ویډیو ډاونلوډر، اخري اپشن په دې باندې کلیک وکړئ. یعنې وروسته راشئ دوهم اپشن ویډیو ډاونلوډ ویډیوز، په دې باندې کلیک وکړئ. دلته تاسې څو اپشن یې درکوي، فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر ویډیو ده، که د ویمو ویډیو ده او د ډایلموشن ویډیو ده. که تاسو غواړئ چې د فیسبوک ویډیو ډاونلوډ کړئ، فیسبوک باندې کلیک وکړئ. که انسټاګرام غواړئ انسټاګرام ډاونلوډ کړئ ویډیو، انسټاګرام کلیک وکړئ. او که غواړئ چې د ټویټر نه ویډیو ډاونلوډ کړئ، په ټویټر کلیک وکړئ. زه د فیسبوک نه ویډیو ډاونلوډ کوم نو فیسبوک باندې کلیک کوم. کله مې فیسبوک باندې کلیک کوم، اعلان خانه کې کوز په اعلان دی په خانخالي کې لیکل دي پیسټ ویډیو لینک هیر. دلته څنګه هغه لینک چې تاسې کاپي کړئ هغه دلته پیسټ کړئ. کوم لینک چې تاسې د ویډیو کاپي کړئ فیسبوک کې هغه دلته څنګه پیسټ کړئ. دا پیسټ بټن وایي چې دا پیسټ وي. دا لینک پیسټ شو، بیا دلته تاسې اعلان دی لیکلي دي ډاونلوډ ویډیو، په دې باندې کلیک وکړئ. نو دا ملګرو سټارټ ډاونلوډینګ، ډاونلوډ اوس شروع شو. اوس تاسې دا ویډیو اوس ډاونلوډ شي. اوس ګیلري ته راشو. ګیلري کې اوس دا ویډیو څنګه ده، نشته. ګیلري کې دا ویډیو نشته. اوس لږ انتظار کوو چې دا ویډیو تر څو دغه ډاونلوډ شي، دغه ویډیو ډاونلوډ شي. ملګرو، دا ډېره اسانه طریقه ده او دا ډېر مهم او ضروري اپلیکیشن ده چې ډېرې کم وخت کې د فیسبوک ویډیوګانې ډاونلوډ کوي. لږ انتظار کوم ملګرو، نېټ لږ سلو ده، ډېر کم وخت کې دغه ویډیوګانې ډاونلوډ کوي. دا
اپلیکیشن تاسو ضروري انسټال کړئ د هغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې. دا د ملګرو تاسو عملاً ګورئ چې ویډیو څنګه ده. فیسبوک ګیلري تاسو فیسبوک نه ګیلري ته ډاونلوډ شوله. دا ویډیو ده، دا ویډیو ډاونلوډ شوله. دا ملګرو چې دا د اپلیکیشن په اتومات ډول ویډیو ډاونلوډ کوي او ښکاره کوي، نو په پټ ډول دا ډاونلوډ کوي. نو دا ډېر مهم اپلیکیشن دا په موبایل کې انسټال کړئ. که چیرې ویډیو مو خوښه ویډیو ته لایک ورکړئ او که چیرې غواړئ همداسې نورې ښکلې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ افغان ټکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د څنګې د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته په وخت ورسیږي. او که څه مشکل لرئ نو کولی شئ تاسو ما ته په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا هم د الله په امان.